دا راته ووایه قسم به شي که نه چې ما لیکم خو ورسو چارسده کې رزړو کې مې ورکو مانځو کې او مرزو کې دا بیا به زو شیرپاو ته به لاړ شو یو کار به ټیک ونه و دا قیمتي ریشي قیمتي چې کله دوکاندار له مال ورکړي که نه وګړی دې په وخت راغونډوه ځکه چې بیلانجې نه شم کولی مخکې پورې پیسې ورکول دي سلام علیکم دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وایه ځوانه څه دې پکار دي یاره جي دا ټکار دي چې زمونږ دا مومیالونه سونیاري مونیاري دا ټول هر سم پکار دي ځان سره مې دا کس را روان کړی که نه هغه بیبي راته وي د کپړو دپاره ریشم ته روان په دغه پکې راپاتې وي وای سره لمبې ودرولې ده هغې په سودا ورغلي دي چې دا چې پټ کم که نه یو ډېر دراله غل په لاسم کوي وای یا الله کامیابي دې نه غواړم د ګناه کاري خو به څه وکړم نو مجبوره یم غلې مجبور یم دام پکې واچوه اړې کاکا خفه کېږې نه یو خبره وکړم دوه خو وکړه هغه بنګړیواله ټول په کوڅو کې ګرځي یا څه ده ټول خو یې نه ده نه بچي داسې کار دی که نه چې دنیا ګرځي او داسې تو راغلې که نه نو ما ته څه پته ده چې ته د کومه قوم یې خو بچي بس روزګار دی څوک یې څنګه کوي څوک یې څنګه کوي که تا خو خپل قوم خو ولې د قوم کسب خو لارې شو کړی نو دې کې مونږ څه وایو بچي داسې کار دوکاندار یم ستا په شان ډېر خرڅړی راځي او ځي سودا کوي راځي او ځي یاره دا پاس پرېږده زمونږ دا کار وکړه یاره بیا کور کې ځای نه ښه ده بس وایه شابه راغونډ که دم پکې واچوه دا مې پکې واچو که یو پکې بل هم کېږه ستا مطلب څه هلکه مشیشر نوم یې پکې یاد کړی مشیشر مشیشر د سره نه هغه دغه والا سیرو والا ګورې واچوه پکې دقم پیل کېږه تو ځان وباسه یاره والله ډېر ګپچپي ګورې ښه یاره بچي هم داسې کار دی که نه چې دنیا راځي او موږ دوکاندارانو چې د خریدې نه شو ډالر خو بنده ده اوس په کموزم دا خو بیا په دې باندې ورځم زه الله دې را باندې پردې راواچوي نو یو بخت کې او د دوکاندار مثال خو ده دا څو روپۍ دوی سلام علیکم دا کار ستاسو هغه زموږ هغه بوی دی نه ده کینه ځان نه غرر نه کې ولې د باغ د جانې نه بچو تختو دې ما نه پېژني څه شو بچې پرېږدم ګاډی نه پوته پرېږده دی چې دې اوس څه کوي ګورم زه د ټول باندې ښه اوس څه قمقل سړی دی د خدای زحمت ولکړو پوکار یو پرېږده چې دې به اوس څه کوي د ملکونو نه پناه کوي دې به اوس څه کوي وعلیکم سلام راځه چې غلي وپسې ځو چې دې څه کوي مونږ راځو ښه دا نور دی نه راځو پیټې درکو چې دې څه کوي راځه خدایه پاکه نو داسې مې خلکو ګاډي ته بوتو او چې دې پې څه کوي نو څه پکې خو ویې تخته وکړه زیات دی مالې دماغ خراب دی ګټور السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام خیر زلمه حاجي صاحب څنګه یې اخی خیر دی ټیک ټاک ولې ته خو دومره زیات پریشاني ده خیر خو دی یا ګوله زره دې زړونه ګوره ډېر زیات کمزور یم جانه ما خبره راته وکړه څه خبره ده خبره ده پلار مې بیمار دی په کور کې په کټ باندې پروت دی یا مرګ ته شمېر وسیله زه څوک یم ګوره ما ته ووایه زه څوک یم یاره چې دا موټرسایکل خرڅومه که نه خو اوس وخت راسته نشته او میلې ته انتظار نشم کوزم چې دا پلار مې بل کړم هسپتال لپاره یو زما پیسې دي زه الله به خیر کړي ژاړم مړه زلمي سره ژړا ډېره بدي ښکاري ښه دا راته وویله دې څه قیمت دی ګوره چې دې اوس مخکې څه کوي ښه وایي مخکې څه کوي وایم خرڅوي یې نه اورېږه دا صبر وکړه خبره شروع ده اخ ورته جاړي یاره چې ما چې کوم وخت کې هغه شوه وخت کې موږ له خو که نه سره پاسه په 1 لاک مې اخیستی و نو خو ټیک ته په 1 لاک پورې اخیستی خو دې باندې به ته ګرځېدل هم ډېر زیاتې اوس مجبوره یم چې بس چې په سوچ ستاسو خوښي دې مخکې ګوره چې دې څه کوي ښه وایم مخکې پرېږده ورځم را ګاډي ته را روانو نه صبر وکړه نو زما خو نور چې جن نه ښه دي چې ښه دی زما خو بس یاره
داسې 45,000 پورې لګي نه چې د غلا خو نه دي جي ذاتي دي زما خپل دي جي اخري به درله په اتیا در کومه نو اتیا خو ډېرې زیاتې دي که نه ته پرې ګرځېدلې مې مطلب چا لیدلې نه زه چې پرې سوارېږم خلک به وایي چې دا خو لکه نالي جي ما به ستا بېکاره ده هله داسې کار ځه 80,000 پرېږده 80,000 روپۍ به درله درکړم 80,000 صحیح ده بس یو مسله دی چې کاغذ یې نشته دي د نیا میړه دي شي خو دغه دی چې کاغذ دا خو بیا د غلا شو ولې زه خو د دې ځم زه سره سوات خو نه یم چې هلته پکې به داسې ګرځم کسټم چور موټرسایکل باندې به ګرځم ښه نو یاره چې کاغذ داسې مسله راغلې وه چې زمونږ 2010 سیلاب چې راغی نو کور کوزي او سامان یې مړ نو هغه هم پکې تېر دي که نه نو خیر دی بس د ګزاره وکړه خیر دی 15,000 دې پې کمې شي نه بس یو خبر کوم داسې کار دی دا خو دا شول لکه د غلا شو زه به تا یو 30,000 روپۍ درکړم څنګه دې خوښه 35 نه کېږي بس سوچ پې مه کوه کنه ماره داسې ریټ وي چې ستا هم پکې خر او زما هم پکې خراب واله جي راکړه تا زما مجبوریت وکړه الله دې ستا مجبوریت وکړي ټیک دي ته غم مه کوه اټلمیا د اخر ما سره پنګه اخیستې ده پیټوي پیسې ما هغه دې ورکړې وله دیم سړی د میدان نوزي چې دا ګاډۍ ته راولم لږ صبر تعامل کوه مخکې ګوره چې دې څه کوي او جي اوسئ الله دې چې اوس یې ما سره کنه نه جي نه بس خیال یې ساتئ زړه مې ته نه بیا غم اوسه بس بس پرېږده ځه دا به زه پاکم ځه کار خو وشو اوس به 30,000 داسې موټرسایکل چېرته میلاوي مړه کاغذونه به جوړ کړم زما نه چل راځي راځه داسې کار یې چې بارګیني لوټ وټو راځه سړی لاړه راځه سلام علیکم جی وعلیکم سلام خیر دی دا بارګین ستاسو یا ګاډي ماډي والا او بالکل دا بارګین زما دی ها موټرسایکل یې خسته دی نه بالکل تو دا ګوره سور زبردست کلر یې سونه باندې یو شي باندې پیټ دی کې سلینسر دی داسې ګرم لوګي خېږي نو اچھا چې راوسته نو هغه به 5 کیلومتر کو 6 کیلومتر فاصله پې وکړه که نه مزه یې پې وکړه ټوډه کې وجوړه څه مطلب یم ډېر ټوډه کې لاړه راکړه او نو بس هغه د پیسو ضرورت و ها. او ما ته ویره دغه شان دغه 1,20,000 دوی ما ور 1 لک روپۍ ورکړې مانه بس خپه شوم ته یار ما بس پرېږده ما درته نه وي چې خرڅوي یې پټورې ورکړه په هغه راته 1,20,000 ما ول 1 لک روپۍ ورکړې په 1 لک روپۍ مې واغشته تا خو له څه 3-4 لوټونه د پینډو ډر ورکړه ما ولیده هغه نه خو 5,000 یو که نه هغه خو ته شل لوټه راواله دومره ښکاري صفا خبره وکړه چې نیوز ته د پولیس لین میلاوه علم ورته وکړه خبر وره شار محمد ګوره د عزت والا خلک دا زموږ بارګین د خلک پسو یا داسې کار ته پسو ولې نه پسو دی واغشته اتیا دی پسو که 45 نه اوس هم غلط دی صفا خبره ته کوم او یوه خبره یوه 30,000 ها نو دا دې خبره ده که نه دا د ما موټر ټیکل دی دا څه وی یاره ما ته خو پته نه اوس ما نه په پیسې هم لاړو دغه غریبۍ یو څو پیسې وي را سره دا زما تا سره امانت دی خو زه مخکې ګورم چې دا سړي څه کوي پېټ وي چې دی به اوس څه کوي د دې نه به مخکې پرېږده دا ګاډۍ ته بوتل غواړي د دې بالا خیر دی زه یو 2-3 بیا زیاتي درکړم دا ناکي د ځان سره نه مهرباني امانت کې خیانت نه بېغم اوسئ چې بېغم اوسئ مونږ راځه مخکې ځو چې دې اوس څه کوي ها مونږ لاړو جي سلام علیکم خیال پې ساته بس کار وشو دا 10 روپۍ زما لاس ته راغی که نه رقم یې غواړي چې دا مې پرې غوا وایم بیا به د غوا نه ځکه میخه شي بیا به واده وکړم بیا به مې بچي مړ بس هغه شیخ چوي قصه ولې به ما راتازه کېږي په 2022 کې الله دې پکې خیر واچي بس رحم دې الله باندې وکړو سلوزه په شړه خو لږې پی نشي را باندې نو څوک هم زما د خپې لږ زور سره رواني که نه او خیال کوه مدم زه چې دی به اوس څه کوي ښه دا راته ووایه ته خو داسې روانې د غلا هغه کړې ده که مونږ کړې ده نه که نه نو زه معلومات کوم چې دی به پې اوس مخکې څه کوي په دې پیټو پېښ وي او د څه کار کړې خبرې دې د ویښې مور نه ماشوم تښتولی دی راځه ما پنجه کې ګېډې تم نیته صرف مدم راځه دومره چانسونه دې وله ورکړل که نه لاړ د مخې نه پناه کېږي نه معلومېږي به داسې څه وایي بچې ودرېږه اوسه پورې اړو ګاک رانغې اورې سور ټرک ورته ناست یو نو خلک هم په دې شک کې دي که نه یو خره پر اړه کې بل په تخ ناست دی نو په تا او په ده کې څه فرق دی علیشه یاره
سارا سي تنگ شو تم پکې باز کېلا همدا کار دی کنه پیسې مې راوړي پوره 10,000 روپۍ ایړه میړه او ګاکي پرېدا ډین ډین چیک چیک ډین ډین چیک 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 نو چیک چیک ته څه لکه زه کومه نه څه نو بس ما پرېږده ډنډن به ته یو دا چک چک پزه ویم داسې اډه ریړه علي پیسه دی خو داسې ما ته رور شانتې ښکاري ته ورته وګوره او کاناډوانو یموني یا یو شان دي خو هغه داسې بېغوټي والا ام دی هغه بازو چونسه ام ني او دا بل خو تیار هغه شلټالو چې روبېږي نه دوکه شوې دا په لیړه کې چې ناست دی که نه تیار د نشپاتې په شان دا کوږ ګوربوز یې نیولې ته ورته وګوره ای مونږ یې څه کوو بس راځه دا به ورته یو میاشت سټو او خورو به او بیا به یې کوم دي ګورو راځه ولې تا خزانه وموند تاسو ای خولې سترګې دا ټول راکه ده که د اخر خبرې کوي ته راځه کور ته راځه پس راځه پوزیا توتي پوزیا یې اوس ما ته نیغېږي دا سوړې سوړې زنګېرې نیولي سوړنه اخو ریړې په دې پرېښوده روان شو راځه اوس معلومات کو چې کور یې کوم ځای دی په کور ورته کېږي راځه راځه ناستی څه کوې یجم نګې څه وایي اګې چایو بچی یې کاري اګې خلک ارخور کېږي که نه چې هلته پکې بوسي کو دلته یې اګې و چې یو ټک ماته وایي خان دی اوس ښه اګې واچوه څه دي وایي ایش ټپه وکړه یو داسې لاړو کو داسې لاړو ادې ټپ داسې کار دی که نه چې په دې ځای کې یو دوه نمونې تېرې شوې نو داسې لاړل او کو داسې لاړل په دې ګېټ ته نه ځو هلکه داسې کار یې همدقه کور یې دی ښه نه که دیوانه دی خو زه همدا دی راځه راځه اوس ګورو چې دی به څه کوي راځه راځه یا قربانا څوک یاره نم واته شتې نم پیدا نشتې قربان نو خدای نه مارونه دې دي مشران یو کشر دا نه د واده نو چې کوم دې خاجه باندې بس نه کوي بس راځو په کوک جک کینی ته ورټول رغلا پسې ګرځي انا سو دا بل خرګاړې چلی او زم په کور کې څوکیدار جوړ کړی ما زمونږ څه حل شو دا خو پکې لا بل شی مخرور امدان چې زواړه ګربان خو ناست دي دا ما ته ټول ګڼ کپان ښکاري ښه دا جوړ به د دوی دا قصب دی ښه ځکه خو راته یم چې رانیسې نو ته به پرېږدې چې مخکې څه کوي نه نه لوبه خو شرچیټه ده دا دې کار دی که نه ګوره چې دوی مخکې ورڅه کوي ښه نو څوک نو څوک ما خو ځان له 10,000 روپۍ پیدا کړې یو موټرسایکل مې راچپه کړو هغه مې خرڅ کړو که نه اوس داسې کار دی چې هغه جینۍ کوه ته ویل پکار دي زما کومې مړینې مور کومه جینۍ ماله کړې هغه اوس باقي زه راودم دې جمعې ته واده کوم څه دا دي سره نور یې سبا نور غلو کوم دا واده به بس کوم ښه ولې زه به څه کوم ته به څه کوې ولې زه اله واده او بای اوس په واده یې نښتل دوی لا 3 واړو کلبونو واډونه نه دي کړي دا دې ښکاري ډېر زیات سپک دت ښکاري نه ستا پیدا نشته او نه ستا ته ځان ځان یو ګورې او بیا راودوې ښه او دا خبره کېږي په دې باندې نه دا حال دی کومه دي ځان یو ګوره که نه وړې که زم در سره ځم چېرته ځې کوډي ته راځې نه ځه اوس پټې کوي دا خو په پیسو باندې د دوی کور ته لکه صرف 10,000 روپۍ راډننه شوې او دونه جګړې راواغېتې کو دا ډېر لکه راډننه شوې نو څه به وي اچھا بہت ہم باقی دیکھنا پوچھی ہوں بس داسې ښکارېږي اورې دې ته داسې شو دې خو پکې داسې خوشبو مګې پکې داسې پرېښودلي سمې دې خزانه کې دي خاص خزانه خو دي وه که نه کور ناست راځه هم دې کوټه کې څه کوي ته ورته وګوره کوټې ته ننوتل دلته څه دي نه څه کوې دلته څه دي وی والې شروع کړئ اخی دا دوه ورته غوڅه دي پیسې رسېده پیسې راوړه خزانه راوړه په
مه کوه چې دی به مخکې څه کوي ښه بیا مخکې څه کوي بس مخکې څه کوي او مخکې څه کوي عمراني سمه تماشا کوه چې دی به څه کوي ښه صحیح ده دا راځه اچھا راته شو بس راځه دادا زه نن په دې ډېر زیات خفه یم چې په ژوند کې دا یو خوشحالي په هر سړي راځي چې د واده ورځې راشي چې په هغه کې د هغه وروڼه خپل خپلوان شامل وي خو نن زما وروڼه په دې کور کې نشته دی او زما د خوشحالۍ ورځ ده نو زما د وروڼو نن ناموس غیرت په کومه لار زه نه پوهېږم بچې چې په دوی باندې څه چلو شو پخوا چې به زمونږ په وخت کې په ورورولۍ کې څه داسې خوشحالي راغله نو د انګه او د بنګه به مونږ راغونډ شو او مور او پلار به هم خوشحاله وو چې شکر دی بچي خو مې راغونډ شو زه نه پوهېږم چې په دې اوسنو ورورولو باندې وشو څه بس بابا زه خو دغه وایم چې ستاسو تربیت کې به څه کمي شي نن زما وروڼه زما په واده کې نشته دی او ګوره د خبرو نه پردي خیره وګوره راغلل بابا الله دې خوشحاله کړه وروڼه چې زما د خوشحالۍ کې شریک شوې ته مبارک شه بچې ته مبارک قدرمن شي قدرمن شي اسی د قیامت نه هیري چې اتل کا موږ خو ته پورو ادونه کو نو اوس مې وروڼو کار کړی وو که په تا دا غوسه سړی که نو بده خبردار وجو خو زه لاړ شه ما باندې ولې غوسه سړی دا خیر ده بس جمعات نه وروړی یا قبر نه وروړی او په خیر سلام علیکم سلام علیکم څنګه یې خیر دې او رجوع خو ښه او رجوع خو نیکه امروز یم خو کړه خو مالګه پکې ډېره زیاته وه او سړي خو یم واده مو وکړو دا راته ښکاري هغه سني بټیاري ولې جوړ پخ کړی وي هغه داسې ښکالاس دی خو زما له پټلق کې ولګي او که نه یاره سیریم ورته خلک دي مړې ګورو چې دی مخکې څه کوي دقه وایي چې مخکې څه کوي او مخکې څه کوي همدان له کور ما باد کړه او ته وایې چې ګوره چې مخکې به څه کېږي خیر دی چې ګوره ورته چې دی به څه کوي ښه دې نه بعد به څه کوي صحیح ده دا هله څنګه سړي ورته خلک اچوي داجي واده خو شکر دی شو نو زه به ناویله ورشم ورشه بچې ښه سلام لارې ورشه مګر رکنه خو ډېر ظالمه هسې نه چې درختې وشلېږي یاره خدای مسلمان نه وایم دا تا نه دا شی جوړ کړه ګینې ښه ټیک ټاک ځوان وم اورې ته ستا د ځوانۍ دې بیخو دې ستا هغه ځواني ماته معلومه وه پیریان دې اړول د ګل په شان ځواني مې ویله کښېنه مې خپې مې باقي کار نه کوي راځه دې ټک ته کښېنه ده وای دې اشته ځواني مې وه په دې سړو خو مې سترګې خوږېږي دا مې چاته لیدلي دي وایي دې خدای د سرونو نه خلاص کړه دا خو میدانیا هغه مېړهګان دي ورېږه چې ورشم دې نظر ته مې مخامخ که نه خو یم خدای مې ایمان نه غلطېږه که نه نو زه خو راته ګلخانې ښکارې او ته وایي اسلاميت دی خو ناخلو خو دې نور هم ډېره بدرنګه شوې ده بوډاوالي سره یاره بس عمر تېر شو که نه یاره هېګو خریت هم راته قبیمانه ښکارې که نه کاکا چې بوډا شوي هغه خلک څه وایي خو ږیره دې پرې نه ښوده یاره بس ما ته اوس هم په خپل وجود کې خپله ځواني ښکاري خو دا راته ووایې که نه چې ځوانه خدای د سره خلاص کړه تاسو چې ما ته هغه موټر سایکل و درولو که نه نو په مګلو مې دې د زورابګل غوا جوړه کړه نو زه په دې څه وکړم اوس دا راته ووایه چې ولاړ خو دی که نه ولاړ دی پښتون یم واده مې را سره کړې وه او که نه ډکه ما وې چې زمونږ په امانت کې خیانت ونه کړي داسې کار د بارګین والا چې مونږ اوس ورځو که نه سړي له ورځو نو هغه خو واده مادار څه شوي دي بچي دي غټ غټه اوس یې بچي هم شوي دي نو ورځو حالات یې ګورو چې اوس په مخ کې څه کوي راځئ ګورو دقه اواز دی چې مخکې به څه کوي ګلخانې خفه کېږه ما په دې کتو خو دې د مخ نه سوځېدنه پیګونه جوړه شوه خو سمې کېناستې راځئ ګورو داسې هر طرف مه ګرځئ لږ راځئ
تڼۍ به مو شلېږي تا نه هم دړه بینجو جوړه شوې ده نیک ټیم بې قرقوته اسلاميه سم شه خاطر هم ګورې ما ماشومان هغه تم بد جوړ شوي دي ډېر بدرنګ شو که نه کېږه مه که نه خو د حضرتي بابا هغه باجه ده نه جوړه شوې ده ګوهر کیسې مه کوئ کیسې مه کوئ راځئ مخکې ګورو چې اوس پس کوي په دې کتو خو مې زندګي برباد کړه نه ځوانان یو دا مړه وړقی لږ وړکه چې دغه سړي کې هم دي چیرې د ماشومانو زنګون دې جوړه شوې هلکانې وړقی راځئ لږ په مزه مزه د سپینر کاټ ته ونه اوه خدای بیماري مې اسانه کړې وایي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي نو زمونږ همغه معامله ده هغه دې مخامخ پروت دی ښه پروت دی خو دا ډونګه دې لږه خوښه که نه بس په ډغره مې د ټام چې د به د بیرې بس جوړ کړي دي مونږ پسې راتاوې مننه خو د پردانې کاره شه مخمما سره جنګې مخمما سره جنګې دا څه وایي ګڼې ولې منه خوند یې راسره ونه کړ شه ټینګ ده چې ځې بیا بازوله به راځې که نه نو ډېر حساب کتاب هم پاتې دی قصې پاتې دي اب اوس ختمو بخیر راغلی په خیر نیو راغلی خپلو خپور راغلی تی چغېرې شه که نه شلېدلې سپېمې دې ښه ونشم تپوس دې کوم هېروره دا راته ووایه که نه چې زنکدن دې شروع شو ویم داسې تاسو څه ګناه کړې ده چې ستا د خولې کې نیولې ده وځي درنه نه او یو بله خبرې تپوس ته نه کومه ویم دې عمر ته راورسېدې او دې دغه خبره کوي چې اوس په څه کوي وای رورا ay Davino una diosa da judo una desplazo وایي زیرې سکاکۍ دي څه نن دا شفل دې تا کوم د دې خبرې وای رورا دا نصیحت مې واوره چې د دلنه به قرض نه علي او د دوس نه به غلا نه کې دا خوله وله بنده کړه داسې خولې ته مې ټول عمر پیسمانونه کړي نه که ته به اوس څه کې سم نه نو دا پلار به دې څوک لمبوي